21 جون د شهید ارواښاد عثمان کاکړ د شهادت ورځ. موږ ازادي غواړو، موږ په خپله خاوره خپل اختیار غواړو. شهید عثمان کاکړ د قلعه سیف الله ولسوالۍ په مسلم باغ نومي کلي کې د قامي مشر عبدالقیوم خان کاکړ کره په 21 جولای کال 1961 کې زیږېدلی و. ابتدایي زده کړې په ځایي ښوونځي کې وکړې او تر 10 پورې زده کړه یې د اسلامیه سکول کویټې نه وکړه. د انجینرینګ ډیپلوما یې د بهاولپور او BSc د ساینس کالج اف کویټه نه وکړه. په کال 1980 کې د قانون ډیګري یعنی LLB د کویټه لا کالج نه وکړه. په اقتصادیاتو کې ماسټري هم دلته سرته ورسوله. د قامولۍ سیاست یې په کال 1980 کې د پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن په شکل کې پیل کړی و. په کال 1983 کې پښتونخوا سټوډنټ فیډریشن ته راغلی و چې د مزدور کسان پارټۍ ځلي تنظیم و. کال 1980 کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره د رسمي ګډون اعلان وکړو او ورسره په بشپړه توګه ملګری پاتې شو. په کال 1991 کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ستر سکرټر او په کال 2000 کې د صوبایي صدر وټاکل شو. له دې پرته د پوځي ډیکټیټر ضیاء الحق پر ضد په سیاسي هلو ځلو کې هم په پراخه سطحه ګډون کړی و او فعال غړی پاتې شوی و. په کال 2014 کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی مشر وټاکل شو. په کال 2015 کې د ایوان بالا یعنی سینټ غړی منتخب شو. په کال 2013 کې په پښتون تحفظ موومنټ کې ګډون وکړ. په 19 جون کال 2021 کې ښاغلی عثمان کاکړ په شیباس ټاون کویټه کې د خپل کور په انګړ کې بېدمه وموندل شو چې په سر ټپي و. د محمد یوسف کاکړ د وینا تر مخه یې د 11 کلنې لور او میرمن پرته دغه وخت په کور کې هیڅوک هم نه و. د وینا تر مخه یې عثمان کاکړ د خپل کور په لاندیني پوړ کې یوې کوټې ته د آرام دپاره ورتلو چې د شا لخوا پې برید وشو. یار زمار زورا لزګرویو دې قربان شم، کاش چې شم انار در تارمان چې دې درمان شم. بیا چې راته روغ شي زه به بیا له سره ځوان شم. بیا چې راته روغ شي زه به بیا له سره ځوان شم. پرېم شي زما د زړه د سویرو بابداره، پرېم شي زما د زړه د سویرو بابداره. موږ په پاکستان کې د قومونو برابري غواړو، موږ په پاکستان کې د پارلیمنت بالادستي غواړو. په نیم ساعت کې د کویټې روغتون ته ورسولی شو، خو چې حالات یې ښه نه وو نو د چیرمین پاکستان پیپل پارټي بلاول بوټو علي زرداري په وینا د کراچۍ اغا خان هسپتال ته یوړی شو. همهلته یې د جون په 21 نیټه د خدای امانت ژوند خدای ته وسپارلو. انا لله و انا الیه راجعون. د جنازې لمونځ یې په هماغه ورځ په باغ جناح کراچۍ کې ادا شو. د جون په 23 یې جنازه خپل ابایي ټاټوبي یعنی مسلم باغ ته راوړل چې د جنازې استقبال ته تر لرې لرې پورې خلک راوتي وو. د ځایي اوسیدونکو د وینا اړوند د شهید عثمان کاکړ جنازه د بلوچستان د تاریخ تر ټولو لویه جنازه وه. ماته د غلام وطن ګستاخي هواداوي، زار شم د باغي باغي پښتون پښتون خوش رنگ ملنګ. د جون په 23 کې په خپل کلي کې جنازه ادا هم شو، خو ولې غیبانه جنازو یې لا هم دوام درلوده. پښتانه کله هم یو شوي نه دي، که یو شو نو د شهید ارواښاد عثمان کاکړ په جنازه را یو شو. وطن جاړي چې درمان لایق لري، کام یقین دې ګران عثمان لایق لري، کام یقین دې ګران عثمان لایق لري. شهید عثمان کاکړ په خپل ابایي ټاټوبي مسلم باغ کې خاورو ته وسپارلی شو، خو د مسلم باغ سره سراپا کرک، تیمرګره کوچدیر، جلال آباد، قید اعظم پوهنتون، کابل، باجوړ، بونیر، باچا خان مرکز پیښور، بریکوټ سوات پوهنتون پیښور، چکدره کوچدیر، تاڼه ضلع ملاکنډ او د لرې برې پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غیبانه جنازې ادا شوې. جانثار اخوندخېل، لیون TV پښتونخوا.